اوس چې د چاغلا وشي نو ورشدو که بعضو خلقو له هلکه وایي زما دې نوک کې وګوره چې دا زما غلا چا کړې ده زما دې نوک کې وګوره چې دا غلا چا کړې ده الله رب العزت دې زمونږ عقیدې درسته کړي د خدای په غضب په جنګ جګړې دا خلک اخته کړي صرف د پیسې دپاره دې خلقو کې اکثریت دوکه‌باز دی خیر سلیمان علیہ السلام په تخت باندې ناست دی هوا ته حکم کړی دی تخ اوچت کا تخ اوچت کړی دی روان دی جناب سلیمان علیہ السلام په تخت باندې سور روان دی یو زمیندار په خپل پټي کې کار کوي د سلیمان علیہ السلام تخت وکتو څومره لوی تخت دی څومره لوی تخت دی یو مفسر لیکلی دی چې په هغه تخت کې 1000 کمرې وې د هغې نه پاسه او تفسیر کشاف کې لیکي چې په دغه تخت باندې د 6 کسانو د ناستې گنجایش و داسې تخت او په هوا روان دی هر شی د خدای د حکم تابع دی هر شی پیدا کړم هغه دی چلیم هغه دا یو انسان دی چې دی د خدای نه مني نور هر شی د خدای مني تخ روان دی د دې زمیندار په زړه کې یو آرزو راغله تمنا راغله چې یاره د سلیمان علیه السلام دا څنګه خشته بادشاهي ده که داسې خو زما هم وي سلیمان علیه السلام ته هوا دا خبره ورسوله هوا به د هغه دپاره د تار او د ټلیفون کار م کو خبره یې ورته ورسوله سلیمان علیه السلام هوا ته حکم کوي تخلاندې کا تخلاندې راغی د زمیندار په خوا کې تخ ودرولو زمیندار ته یې دی خوا راشه وی دا تا اوس څو ویلې نو هغه وی چې راته ښکاري دی غوسه دی نو وی جي معافي غواړم وی نه تا ته څه ویم نه یریږم رپېږم خو دونه راته ووایه چې ودې وی څه سلیمان علیه السلام اورېدل دي خو د ده خولې نه وباسي دا زمیندار ورته وایي چې ما دا خبره وکړه چې سلیمان علیه السلام ته الله رب العزت دا کومه بادشاهي ورکړې ده نو ما هم تمنا وکړه سلیمان علیه السلام فرمایي اے د الله بنده د کوم شي حاصلول چې ستا په طاقت کې نه وي هېڅ چرم د هغې تمنا مه کوه او ته زما دې تخت حیران شوې دې بادشاهۍ ته حیران شوې دا تخت او بادشاهي څه شی نه دی ورته یې ویې ستا د خولې نه چې یو ځل کوم سبحان الله ختلی دي زما دې په خدای باندې قسم وي دغه یو ځل سبحان الله چې د خدای په در کې قبول شي د سلیمان په زرګونو بادشاهۍ مقابله کول نشي سلیمان په زرګونو بادشاهۍ مقابله نشي نو الله ډېر قدردان دی لږ نه لږ عمل چې دی په اخلاص باندې وي د خدای د رضا په نیت باندې وي الله رب العزت هغه قبلی زموږ اعمال دی الله پاک د خپل رضا لپاره وګرځوي وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ د چهارشنبې په ورځ باندې 10 تاریخ دی د مازدیګر نه واخله تر ماښام پورې هغه د شیخ بابا نه اخوا په ګوټ باندې جامع مسجد عثمان غني دی په هغې کې به د ختم نبوت سلسله کې د کراچۍ نه یو عالم دی قاضی احسان احمد صاحب ډېر ښایسته بیان کوي اب راځي او مجلس هم ډېر مبارک مجلس دی د خپل محبوب پیغمبر سره د مینې او د محبت اظهار پکار دی د لږ وخت پروګرام دی د مازدیګر نه ماښام پورې نو انشاء الله العزیز الله یې توفیق درکړي چې دغه پروګرام کې خپل ځان شریک کړي